السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعضی خلک پر واتساپ یا فیسبوک یا پر نورو شانو کې یو پیغام یا یو لیکایي استي یو بل ته هغه په مختلفو ژبو باندې لیکل سوی وي، عربي، پښتو، اردو، فارسي. وایي پر پلانکي تاریخ به سږ کال د روژې اوله ورځ وي او هر چا که د روژې د اولې ورځې معلومات یو چاته ورکړ نو هغه پر دوزخ باندې حرام سي، یعنې جنتي به سي. زموږ ګروپان ته هم ډېره استي وي، نو بیا موږ وباسو له ګروپه، ځکه موږ ګروپان ته یو نه وه د هر چا چې وي بیانات یې که لیکایي نه پرېږدو، خپل اصول قوانین مو دي. نو دې مسئلې ته به لږ وضاحت ورکړو. محترمینو، بار بار مو درته ویلي هم دي چې په هر اواز پسې مزغلي د عوام، یعنې د امیان یا امیان، دا خو د دین شوقیان دي، د دین سره مینه لري، خو لیکن پر خپلو اصولو باندې دین ته نه ورځي. کومه خبره که دې د عالم څخه واورېدله، هغه عالم د کتاب حواله درلوده، داسې ناولده خبره وه، بیا د نورو علماو سره شریکه وه چې دا عالم دا خبره کړې دی، دا اوس رښتیا ده که درواغ ده. دا چې یو عالم هم نه یې کړی، دغسې پر فیسبوک پر میډیا باندې خلک سره چلي، هغه بیا تر اخې دا خو که سبا یو بل شی داسې څه چې هغه زموږ د دین به غټ تاوان په راځي، هغه هم بیا ته نشر کوي د ثواب په نیت باندې. صرف د رمضان متعلق د رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم څخه دومره بشارت او خبرداری راغلی دی. سلمان فارسي راته مبارک وایي د شعبان په آخري ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه وویله. بیا صحابه کرام ته ایها الناس، ای انسانانو، تاسو ته هغه شهر عظیم، شهر مبارک، هغه میاشت چې په هغه کې یوه شپه خیر ده تر زرو شپو، هغه در باندې راله. یا بل روایت کې راځي اتاکم شهر رمضان، تاسو ته شهر رمضان راله. محدثین فقهای کرام وایي د دې روایت متعلق مبارکي د رمضان ثابت سوله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته تاسو ته شهر مبارک رالی. نو تهنئه مبارکي ورکول د رمضان د میاشتې داسې مشکل نه لري چې هغه خلکو ته مبارکي ورکړي چې د رمضان میاشت را داخله سوله یا سبا روژه ده. او دا چې دغه روایت یا دا حدیث دا نه په صحیحستاو کې شته، او نور د حدیثو کتابونه مې پسې وکتل، او البته د رمضان په فضایلو کې اتنه کتابه زه لرم، په هغه مې پسې وکتل، نو دا روایت سترګو ته نه رالی. نو دا روایت چې موږ ته نه دی معلوم چې دا حدیث دی که نه دی، حکم به هم نه پرو وکړو چې دا حدیث نه دی، ځکه خو نه دی مو لیدلي چې یو چا ویلي دي چې دا نه دی، او حکم د دې هم نسو پر کولی چې دا حدیث دی، ځکه لیدلی مو نه دی چې دا حدیث دی. نو چې سړي ته د یو شی نه ور معلوم، باید په هغه کې سړی اجتناب وکړي. نو دغه مسیجان یو بل ته مه سره استوئ، خدای نکرده که د حدیث نه و او تاسې دغه درواغ پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې وتړل، پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي هر هغه څوک چې په ما پرې درواغ تړي هغه خپل ځای په دوزخ کې جوړ کړي. نو مبارکۍ د رمضان یو بل ته سره ورکړي، په کې څه مشکل نشته. دا ولیکئ چې په فلانکي تاریخ رمضان د ستاسو دې مبارک سي. او دا خبره چې دا میسج نور ته واستوئ، که چا دا زیار یو چا ته ور واستوه، د هغه بدن پر دوزخ حرامېږي، دا خبرې نو بې بنیاده دي. حویل الفتاوه جلد اول صفحه اتیایمه یو اتیایمه. التهنئة بالفضائل. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.